تازه د طالبانو او پاکستان اړیکې نورې هم خراب شوې دي. دا چې بیا څه شوي دي په جزئیات یې هم دلته راسره وګورئ. افغان سوداګر کراچۍ بندر کې د کانټینرونو د تم کېدو په وجه مو میلیونونه ډالر تاوان کړی دی. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبان د حکومت ترمن اړیکې د پاکستان دننه د امنیتي مسایلو په وجه د څو میاشتو راهیسې خړې پړې شوې دي. د دواړو هیوادونو ترمن د اړیکو د خرابېدو دغه وضعیت د دې سبب شوی چې پاکستان پر افغان طالبانو باندې د فشار راوړلو په موخه په پاکستان کې شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال چې په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لري د هیواد نه د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د کار کډوالو ته کړاوونه او دننه په افغانستان کې جدي ستونزې رامنځته کړي دي. د دې ترڅنګ د پاکستان د حکومت لخوا پر چمن بولدک لار د ځایي سوداګرو لپاره د پاسپورت درلودل لازمي شوي او د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو له مالونو ډک په زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. د پاکستان د لنډمهاله حکومت چارواکو په دې وروستیو او نیوکو کې په پرلپسې ډول د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي او د دغه هیواد د ناامنیو په پیښو کې مخامخ د طالبانو حکومت ته ګوته نیولې ده. پاکستاني مقامات وایي چې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان د اورپکو مخنیوی نه کوي چې د دوی په وینا له افغانستان څخه پر دې هیواد بریدونه کوي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انورالحق کاکړ د نومبر 8 لړم 18 یوې خبري کنفرانس ته ویلي چې اسلام آباد د روان 2023 کال په سر کې د طالبانو حکومت ته دا پیغام رسولی و چې د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان د وسلوالې ډلې ترمنځ یو انتخاب کړي. اسلام آباد وایي د غیر قانوني کډوالو ایستل او پر چمن بولدک د پاسپورت لازمي کولو پریکړه یې په پاکستان کې امنیتي ستونزو ته په کتو کړې ده.